أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اسكنوا او کلا چې ویل شدوی تا اوسېږئ هذه القرية پدی کلی کې وکلوا منها خورئ داغینا حیث شئتم کم ځای چې ستاسو خوښوي وقولوا حطة او وایئ تاسو کلمه د معافۍ وادخلوا الباب او ننوځئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي نغفر لكم خطیئاتکم نو موږ به بخښنه وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو سنزيد المحسنين زرد چې زیاد بکلو ثوابو د نیکانو خلقو د بنی اسرائیلو اخلاقی حالاتو دمرا فریوت اخکت تلیو چې الله رب العزت ور سره څومره احسانات کلیو هغه ټول هیر کړه او دوی راولګېدو د الله نافرمانی هغه شروع کړه نافرمانی لاسکه د الله په احکاماتو پورې ټوکې کول هغه د دوی فطرت وګرځېدو چې د الله احکاماتو پسې ټوکې کولې کله به چې دوی ته د یو خبرې حکم شو نو دوی به د هغوی نه نافرمانی به کوله او د هغې سره به د سپکوالي معامله به کوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا او کلا چې وویل شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا ذکر عدم شکرهم پدې کې ذکر د عدم شکریه ده چې دوی د الله شکریا نه ادا کوي بیا دلته کې ویل اسکونو او سورته بقره کې ویلی ادخلوا نګورا آلته کې ویلی ادخلوا او دلته کې ویل اسکونو نو دلته کې فائدہ اغا زیاته ده او سورته بقره کې چې داخلي دل ویلیو نو اغا داخلي دل هم د پاره د اوسېدلو هذه القريه علماوی مراد د دینه بیت المقدس ده یا مراد د دینه اریحا ده وکلوا من حيث شئتم او خورئ داغینا کم ده کې چې ستاسو خوښوي کمزه کې چې ستاسو خوښه نو هغه ځای کې خوراک کوئ وقولوا حطة او وایئ تاسو کلمه د معافۍ اکرمه ویا
مراد د دینا کلمه د توحید دا وای کلمه د توحید او علماء ویا او المراد من انهم مکلفون بلفظه الطاع دوی مکلفو فلفظو د حته باندې یعنی اے الله زمونږ ګناهونه معاف کړه نو دوی راولګي د حتتن په زیبانه حنتتن وي من لغنم او وربشي په کار دي ایو سړیو جمعات کې سوال کا یا الله وربش را کی غنم را کی جوار را کی یو مالدار سړی ورته ویل سړیا د ایمان سوال کوه د ایمان هغه ورته ویل ایمان را پکښتا خو لیکن دومره قدر خبره ده چې دا سيزونه را کنيشته نو ذکر دې سيزونه سوال کوم او تا کدا سيزونه ډیر دي ایمان د پکې نشته نو تر دې سوال کوه نو دوی ته ویل شو چې تاسو حتتون وای او دوی راولګي داغه په دې باندې حنتتون ویل موږ لغنم پکار دي وادخلوا الباب ننوزي دروازه تا د باب نه مراد یعنی دروازه د جمعه تا یا د باب نه مراد باب المدینه د مدینه یعنی د دې خارو دروازه تا سجد نو سرخت کون کی اے متواضعین عاجز کون کی مداخلی کی متورکین آلاستائی ما چکنا ٹوبانے تولے گیا کنا ٹوبانے خواہے گئی دیر خلق کا اغورتا تولے دلوائی نغفر لکم خطیئاتکم نو منگ با بخنو کلو تاسو تا د گناہونو تاسو نغفر لکم خطیئاتکم ما بکمونگو تاسو تا گناہونو تاسو سنزید المحسنین زرد چی زیاد بکلو ثواب د نیکانو خلقو سنزید المحسنین کم خلقو کی چی احسانوی او دا اللہ حکمنا پا خیسته طریقه بانی عملی کیا نو داغوی احسان اللہ وقت پا وقت بانی زیادی کیا زیادیا فبدل الذین ظلموا منهم پس بدل کلو ظالمانو منهم د دینا قولا وینا غیر الذی قیل لهم او وای خستلا بغیر داغینا چی دوی تویل شویوا فارسلنا علیہم رجزا من السماء پس مونگو راولیگو پدی بانی سخذابو دبر طرفنا بما کانو یظلمون پس سببو داغو چی دوی ظلمو کولو فبدل الذين ظلموا منهم قولا بدل پدې کې معنا دا خذ پرته ده یعنی وغستا ایا بدل پخپل معنا دی د غیر نمخ کې واخذوا یعنی وغستا دا پړ دی فبدل الذين ظلموا
پس بدل کو ظالمانو منهم د دوینا یعنی الله ورته ویلو چې حتوتون وای نو دوی راولګېدو د هغې په ځای باندې حنتوتون یې وی غیر الذي او واغستا په غیر د هغې نه چې دوی ته ویلې شوي وه فارسلنا علیهم رجزا من السماء مونږ راولېږه په دې باندې سخت عذابو د بره طرف نه رجزا من السماء العذاب اول عذاب امام بیزاوی ویا چې مقدر من السماء چې دا مقدر دی د اسمان لا او امام قرطبی رحمه الله په تفسیر د سورۃ بقره کې ویلي ان الله ينزل العذاب بتبديل القبول فما شان الذين يبدلون الافعال چې الله عذاب ورکي په بدلولو د قول باندې فما شان الذين يبدلون الافعال نو سره حال داغ کسانو چې بدلی افعال او تفسیری جساس کې ویا لا يجوز التبديل في الادعيه جائز ندی بدلولو په دعاګانو کې او زمان خلق تب ورته ویلکا د احادیثو په کتاب کې دا الفاظ نشته ده نو ده جاهل بوي دای پانسوره کې لیکلي دي جی الکه د الله بندا چې څومره د احادیثو کتابونه دي چې هغه وګوري پای کې لکه دا دعا نشته ده دا نه دا موږ په خوا نه ویلې دا نه مانینو تا ته به دسې یم هلکه موږ د احادیثو کتابونه کې نشته او دا نو تفسیر جساس کې وایي لا يجوز التبديل في الادعيه لکه مخکې موږ ویلو چې دا خلق چې کم سویه چې وبصوم غد نویت من شهر رمضان دا په حدیثو کې نشته چې څومره د حدیثو کتابونه دي پای کې دا نشته ده دا خلکو رضان نه جوړ کړي نو کته دا نشته نو يرجي دا دعا نه مني او چې کوم شته دعاګانې دي شته اعمال دي هغه به نه کوي او چې کوم ثابت نه دي نو هغې له به څه کلی زور به ورکلی ډېر خلک فرضي روژه به نه نیسي هلکه بیمار یم او دا دی دا او بیا به یاره په 15 د شعبان د روژې دومره فضیلت دی دومره فضیلت دی دا دی او دا دی نو استحباب سیز پسې به اړم وي او چې کوم فرضي عمل دی هغه به پرېږدي به کله چې ولې اختر راشي نو یره حدیث کې راځي چې څوک چا اراده دا وي چې هغه قرباني کې ویښته دی نه کټ کوي نو دا به یره جي دا نوکان کټ کول دا ویښته کټ کول دا برید کټ کول دې کې به تپوس کوي یره جي دا ورځ نه خطا نشي او نور که ګیره خره نو دا ورته ګناه نه ښکاره کېږي یو مستحب سیز پسې به دومره خلک ونخلي او فرضي عمل هغه به پرېږدي بیا رجزا من السماء سخذابو د بره طرف نه بما كانوا يظلمون
په سبب د هغې چې دوی ظلم کوله وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا او کله چې ویل شي دوی ته اوسېږئ هذه القرية په دې کلي کې وکلوا منها حيث شئتم خورئ د هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښه وي وقولوا حطة وایئ تاسو کلمه د معافیه وادخلوا الباب او ننوځئ دروازې ته سجدا سرښکته کوونکي نغفر لكم خطیئاتکم موږ به بخښنه وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو سنزيد المحسنین زر دی چې زیات به کو ثوابو د نیکانو خلکو فبدل الذین ظلموا منهم پس بدل کو ظالمانو د دوی نه وینا او واغسته غیر الذي قیل لهم بغیر د هغې نه چې دوی ته ویلې شوي وه فارسلنا علیهم رجزا من السماء موږ راولېږو په دې باندې سخت عذابو د بره طرف نه بما كانوا یظلمون په سبب د هغې چې دوی ظلم کولو اللهم قوینا فرضاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم